عمر مبارک د وی درته ځکه چې د شپږم په شپه باندې د الله رسول دا اعلان کړو اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام. عمر بن خطاب دغه د پورا د کور نه وتلای و چې زو د محمد سر کټ کوو هغه د ابو جهل په دربار کې پیش کوم. حالانکه حقیقت دا دی تقدیر دا دی چې عمر بن خطاب دا د پیغمبر په دربار کې وڅی دا یو خپل سر د پیغمبر په دربار کې حاضروي یو مخته پیش کوي د یو په غیږ کې پیش کوي د یو تابعداري د یو اتباع کې تک د خطاب ځای زه د خطاب لري وسه پر دا خبره مش پټوله نن زه علی الاعلان دا خبره کما چې د الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی پیغمبر او رسول او نبی علیه الصلاه والسلام لوس چې یا الله عمر حاضر شوی دی یا الله د په واجب باندې اسلام ته عزت ور نصیب اسلام ته طاقت ور نصیب کا. عمر بن خطاب چې دا خبره اوریدله فورا کلمه ویله چې د ډور هیڅ خبره نه د ډارشه ما کچیر الله تعالی د سره د خیر د بلای فیصله کړی و دا د پیغمبر په لوس باندې بیعت کو اسلام وروړي دا د الله د نبی په خولند ژوند تروي او کچیر الله تعالی د سره د خیر فیصله نه وکړي بیا د مرګ د مو د پر ډیر معمولی شي. الحمدلله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخرج ما في صدره من غل وابدله ايمانا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله تعالی دنیا ته پیغمبرون رسولي دي د پیغمبرونو په باره کې د میج اهل سنت والجماعت احناف دیوبند دا موقف دی چې پیغمبرون ټول معصوم دي. د معصوم معنا ده چې د پیغمبر نه کله ګناه نشي کېدای او د صحابه کرام په باره کې د میج د عقیده د نظریه دو چې صحابه کرام د محفوظ دي. د محفوظ معنا ده چې صحابه کرام نه ګناه کېدلای شي خو الله تعالی هغه ګناه د دې په نامه اعمال کې کله نه پرېږدي. میشتوسنه کله ګناه وشي بیا میشتوسته زر د توبې توفیق نه ملويږي. ځنه کسون زر توبه کو فورن توبه وسی نو ډیر داسې کسون چې هغه ګناهینه د دې په نامه اعمال کې موجود وي د څه وخت پوره. خو صحابه کرام داس نه وي چې کله وه د دینه ګناه شوله فورا د پیغمبر په دربار کې حاضرېدل یا رسول الله د میژ نه پلونکي ګناه شوی دو میش پوک یا رسول الله د میژ نه پلونکي ګناه شوی دو میشته دغه ګناهې د ختم کولو طریقار وشیا ذریعہ وشیا په کومه طریقه میژ دا ګناهینه ختم کوي په کومه طریقه میژ دغه ګناهینه بچ کیږي. نو په دا صحابه کرام کې یو صحابي حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي او چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بارا کې فرمای ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر چې د دین په معاملې کې په دنه سخت بل هیڅوک نه د غرنګ چې کیما دارالندوه په دا کې ابو جهل په صدارت کې یو اجلاس وشو. په هغه اجلاس کې ډېر مشورې وشول. خپاکې وا مشوره دا و چې دول چې متو څوک د محمد سر وروړي. ډېر خلک مشوره وکړه بهر حتمی فیصله په دا باندې وشوله چې عمر بن خطاب د محمد سر وروړي قتل کوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ انتخاب زکه وکړه چې دا یو دلیر انسان او یو بهادر انسان په دکې د شجاعت چې کومه ماده و دا ډېر زیاته و او ابو جهل عذر پیش کړ د کمزورتیا و دای ډرپوک و کمزور انسان د عمر بن خطاب په مقابله کې دای لوړ بهادر نه و بالکل کمزور انسان. او اصل خبره دا د کسي تقدیر کې وکړه چې عمر بن خطاب دغه د پوره روان شوی و چې زو د محمد سر ورمدای او قتل کاو په تیر باندې وای او تقدیر خوندي تقدیر په دځ کې دا خبره بیانوي چې کسه عمر بن خطاب دغه د پوره د کور نه وتلای و چې زو د محمد سر کټ کوو
هغه د ابو جهل په دربار کې پیش کوم حالانکه حقیقت دا دی تقدیر دا دی چې عمر بن خطاب د پیغمبر په دربار کې اوسي دا یو خپل سر د پیغمبر په دربار کې حاضروي یو مخته پیش کوي د یو په غیږ کې پیش کوي د یو تابعداري د یو اتباع کې دا تقدیر فیصله او دته د اسلام توفیق الله تعالی زکه ورکا چې نبی علیه الصلاه والسلام دا حدیث بیان کړو اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام بیا الله تعالی په دې دوی کې عمر بن خطاب ته اسلام نصیب ک د خپل ته اسلام نه کوي نصیب وجه علما کرام دوی وجه بیان کړی دي اوله وجه خدا دو چې کسي عمر بن خطاب دا یو غیرتمن انسان او اسلام دا غیرتمن سره خوشوي دا درجوت غیرتمن انسان د په مقابله کې ابو جهل عمرو بن هشام د لوړ غیرت نه نو الله تعالی په دا وجه باندې ته د اسلام توفیق ور نصیب کو او دومره وجه دا شته چې اسلام بهادر شجاع د لیر انسان د خوشوي نو چې څومره غیرت اسلام ته مطلوب او څومره بهادری انسان اسلام ته مطلوب هغه بهادری هغه غیرت په عمر بن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې موجوده و دغه وجه الله تعالی د اسلام توفیق ور نصیب او دومره خبره چې کله د اسلام وروړ بیا په اسلام وروړل نه ورسته د ډیر زیات فتوحات کړې دي ډیر جنگونه کړې دي ډیر فتح حاصل کړې دي ډیر زیات فضایل دي ډیر زیات مناقب دي نو ان شاء الله د اسلام وروړل واقعا درته بیانوم د شهادت له واقعات د چکیمه کارنامې دي هغه ان شاء الله په تفصیل سره زه بیانوم خواله خبره دادو چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی دی یی چې یوارزه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه دغه زینروته په لوس کې تیر نیولې و د مقصد دا و چې زو د محمد سر کټ کوم د ابو جهل په دربار کې پیش کوم دایراونو په لیار باندې بیا د سره یو کس مخمخ شو یو کس تعلق و د بنو زهرانه یو کس ورته چې عمر بن خطاب چیرته راونی دا ورته چې زه خداست محمد سر کټ کو اگر وره بیا د کس ورته ولل چې تو د بنو زهرانه د بنو هاشم نه دغه نو د څوک بچ کوي الانکه ته دا چاروک اخو تو قتل کوي دغه نو زون څنګه بچ کوي زون څنګه محفوظ کوي زنه بیا راوی د خبره بیانوي یی چې دغه کس ته عمر بن خطاب فرمایل ورته ویل چې موته معلومی چې ته هم بيدینه شوی ته هغه د میج مذهب د پرې شای د میج د مور پلور مذهب د میج د بزرګونه دین مذهب د پرې شای دی ته به دینه شوی بهر د کس ورته چې عمر بن خطاب زته ته یو عجيبه خبره نه بیان دا ورته چې بالکل بیان خبره دا ورته بیان کړه چې کسا ته د خپل دین د خپل مذهب فکر کې اعلان کې د تو خور ته د خور خاوند یغه دوی سره هغه مذهب هغه دین پرې شته چې کیم دین مذهب د تو دی یغه بل مذهب اختیار کړی دی بل دین اختیار کړی دی حضرت عمر بن خطاب ډیر سخت په غوسه شو راون څه د خور کړه چې کله ورنږدې شه د په یو واقع یو صحابي د دې سره هم موجود حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ چې کله یغ د حضرت عمر بن خطاب د بشي اوز ور ودا بیا په یوځي کې پټ پاغه کوټه کې په یوځي کې پټ بیا دای خپل خورته یې د یغه خوان ته یې چې د تشي اوز ته بهر ته الانکه د سورته طه تلاوت ک د اوز د تشیرته د ورته ول بونه ورته جوړ کړل چې اخو میز اس خپل میانس کې خبره سره کړلې بل دې شي نه وي دا ورته چې نه اوز د بل ته شو صفه خبره وکي نو دی دا نه ورته منل چې میش خو د قران تلاوت ک یا بل ته شي کړل یا ورته چې بس میز اس خپل میانس کې خبره سره کړلې نو عمر بن خطاب د خپل د خور خاوند رواني او پنځه پر یوشت د سخت خشک بیا د عمر بن خطاب د خور چې کی موادار غل خپل خاوند ځنه خلصو د هغه ته هدي کا ور کړل هغه یې نسکور کړل د یغه مخ هم خوښ شو وینشه بیا دغه خوري ورته ول چې کسا تک د خطاب زیای زه د خطاب لري وسه پر دا خبره مش پټوله نن زه علی الاعلان دا خبره کما
چې د الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی پیغمبر او رسول دی. چې کله د عمر بن خطاب خور دغه خبره بیان کړه کلمه یې ویله بیا دای مایوس شو دوی چې وس خو دغه ډېر په کلاکه سره وشتي دي دا خو د میژ مذهب ته بیا دوباره نشي وشتای دا ورته ول چې هغه کتاب خو چلمو تراس کې چې کیم کتاب توس ویا خوري ورته چې دا کتاب خو استه نشه دروخسته دغه د پر غسل او د ضروري دی لا يمسه الا المطهرون بغیر بیا د سکه نشي وروخسته بهرال ورته چې غسل وکا یا اوداس وکا د لور هغه دی او د سچ کیم آزادي هغه یو وینځل پانا بعد روغی قرآن کریم یې ورکه سورته طه تلاوت شریک عمر بن خطاب یو وخت د خلک نشمره د هغه تعلیم یافته خلکو تعلیم یو قرآن کریم شریک سورته طه شریک چې کړه د تر ورسېده انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکر چې کله د تر ورسېده بیا فورا د سیرا وکړه ژغه وکړه چې مو د محمد دربار ته یوسف چې کله دا خبره وکړه صحابي چې پر شوی او فورن وروته و ای عمر مبارک دوی درته ځکه چې د شپږم په شپه باندې د الله رسول دا اعلان کړو اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام یا الله په دغه دعا کې د یو په ذریعہ سره اسلام ته طاقت ور نصیب کا اسلام ته عزت ور نصیب کا نو هغه حدیث هغه خبره د تو په باره کې رښتینی شو نو عمر بن خطاب په دغه وخت کې ورته چې مو د محمد دربار ته یوسي چې کله دایره وندای نبی علیه الصلاه والسلام کور دار ارقم صفا غرب وند د پوسه دی دایره وندای د کور مخته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ نور ډیر صحابه کرام خالتای نبی علیه الصلاه والسلام باندې وحی نازله په یو وخت کې د وحی اثرات دي دایره وندای نو عمر بن خطاب راوند خو خلق وډور شو چې دا کافر څنګه راوندای نو دا خو ډیر طاقتور سړی دی ډیر دلیر دی شجاعت ته بدکه خلق زنه وډور شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ورته ولل چې د ډور هیڅ خبره نه د ډارشه ما کچیر الله تعالی د سره د خیر د بلای فیصله کړی و دا د پیغمبر په لوس باندې بیعت کو اسلام وروړي دا د الله د نبی په خولند ژوند تروي او کچیر الله تعالی د سره د خیر فیصله نه وکړي بیا د مرګ د مو د پر ډیر معمولی شي دا خبره وکړه نبی علیه الصلاه والسلام باندې د وحی اثرات ختم شول نبی علیه الصلاه والسلام دربار ته حاضر ک پیغمبر علیه الصلاه والسلام دای په جمعر ونیو چې کیم میان دای په کیم کې تیر راکښ دی هغه باندې ونیو کاشه ک نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي چې دا فساد پرېږده ته دا غلطه چاره پرېږده کنه په تو باندې هغه ذلت هغه رسوایی هغه در باندې هغه در باندې مسلط کیږي لکه کیما چې په والد باندې مغیره باندې مسلط شي او نبی علیه الصلاه والسلام لوس چې یا الله عمر حاضر شوی دی یا الله د په واجب باندې اسلام ته عزت ور نصیب اسلام ته طاقت ور نصیب کا عمر بن خطاب چې دا خبره اوریدله فورا کلمه ویله چې زه الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد د الله تعالی بنده او رښتینی پیغمبر دی حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ اسلام وروړ اسلام کې داخل شو په انا بعد چې کله د منځو وخت شو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاه والسلام ته چې مینځو کې په جواته وی کې په حرم کې د نه کې د خلک په مخ کې وی په بهادری سره وی کې مې دا څه وشو چې منځ ته راون وی چې څوک سره ملاوي دا ستورته چې محمد صلی الله علیه وسلم د منځ نه منې کوي کچیر دای د منځ نه منې کوي بیا د مو د تیر سره مخ کېږي بیا دا سه حالات روغل چې چا منځ هوا ک چالو ژغ نه ورته ک ځکه چې د بهادری دمروا چې په ټول خلق نه زیات بهادر دی چاپو کاجستر غنه شو ورته کته دی نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي وو چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي اشدهم فی امر الله عمر د دین په معاملې کې بدن سخت بلې څوک نو الله تعالی دا مشت ټول ته د صحابه کرامه محبت نصیب کو د صحابه کرامه سره الفت نصیب کو الله تعالی دا مشت ټول د صحابه کرامه په نقش قدم باندې روان کو